په یاد یې ولري ان شاء الله که دغه ستر غازیان دا د دین غیرتمن خلک او علما او طالبان او مجاهدین که په دنیا کې یو مجاهد یو سړی ژوندی وي ان شاء الله دا د دې څه د یاد ولري چې د ارمان به د کافر او د کافر د ملګرو نصیب را په افغانستان کې الله دې په موږ باندې داسې صلح وویني چې موږ په افغانستان کې خپل عزت او خپل دین او اسلام خوندي وي دا دې الله زر زر جره په موږ باندې وویني چې ټول مسلمانان پر یوه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله سره یو خو داسې صلح چې د اسلام یا د دین بې عزتي دې پکې کې وي زر کاله مو نور دا جنګ قبول دي الله سره صلح نه غواړو زر کاله مو نور دغه خواري او تکالیف قبول دي خو د کفر قانون منل قبول دي نه غواړي هیڅ کله یو مسلمان نه غواړي ان شاء الله چې مسلمان وي نو د کفارو زموږ سره پر دغه باندې جنګ دی مقصد مې دا دی دا مسلمانان ته وایم خاص د مهاجرو ته د الله په خاطر خپل دین راټینګ کړي حق ته توجه وکړي د ده اټکلور ځانونه راوګرځوي او آخري خبره را کومه اتفاق وکړي غټ شی د مسلمان دپاره اتحاد دی غټ شی د مسلمانانو دپاره اتفاق دی د کفارو غټ کار په دې کې وچلوي ګوري چې موږ سره به اتفاق کړو د کفر لوی دسیسه دا ده چې موږ سره جلا کړو ټول مسلمانان یې پر یوه پر بله سره وغورځولو په یوه نامه او په بل نامه یې سره جلا کړو بس زه په تا کار نه لرم ته په ما کار نه لره نن ستا پر سر اور دي سبا به د بل پر سر وي سبا به د بل قسم دی که دا کفار را خلاص ول که یا پاکستان د هغې پاتې سي یا سعودي د هغې پاتې سي یا ایران څه د هغې پاتې سي یا د اندونیزیا او انډونیسیا د هغې پاتې سي دا به نن د افغانستان د غیور ولس د پر ځان باندې احسان منو چې نن هغه غیرتمنو ځوانانو هغه غیرتمندو مندو خپل بچي قربان کړه هغه غیرتمندو خپلرور خپل زړه ټوټې قربان کړې خو زموږ دین یې را وساتي او د دنیا لوی جاذب قاتل یې ناکامه دا به د هغو احسان